السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صادق یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. ډېرو دوستانو غوښتنه کړې چې موږ انویټ کله نوی واخلو، هغه څنګه عیار کړو، څنګه عیارېږي د شمسیانو لپاره چې اوبه ورباندې راپورته کړو. نو تاسې کله نوی انویټ واخلئ او برق ته وتړئ، سمرسیبل ته یې وتړئ، هغه وخت تاسې انویټ سټارټ کړئ، تاسې انویټ ګل کېږي، هغه علامې به درته وښایي چې داسې علامې کې راځي. کله چې تاسې پروګرام کوئ او پروګرام څه رقم درته وکړئ، دا ټول معلومات به په دې ویډیو کې درکړم. ځانګړي راز دا په اوس په انویټ کې درته ښایم چې څه رقم ته راځي. نو دا نوی انویټ ته له کاټن څخه خلاص شوی ده. تاسو ته ښکارېږي سمارټ ټو په نامه باندې دا انویټ نوی انویټ ده او دې ته موږ لاینونه لګولي دي. دلته موږ د شمسیانو لاینونه لګولي، دا دوه لاینونه چې تاسو ته ښکارېږي دا سپین دواړه سپین لاینونه چې دا د شمسیانو دي. په آر او په ټې باندې مې لګولي RST او دلته پاور ورباندې لیکلی دی، یعنې دلته موږ برق ورکوو. او دې خواته UVW چې کوم ده دلته موټر ورباندې لیکلی دی او دلته موږ د سمرسیبل لاینونه ورکوو. نو موږ سمرسیبل هم ورکړي دي او د شمسیانو برق مې هم ورکړی ده. اوس برق ورته راپرېږدو او ګورو چې څنګه کېږي. تاسو ته ښکارېږي 560 ولټه برق مو ورکړلو. 560 او دا انویټ ته انویټ سټارټ ده. په انویټ باندې سټارټ بټن ووهو او دې خواته موږ یو دنه سمرسیبل ورته لګولی ده پروته. دا سمرسیبل تاسو ته ښکارېږي. اوس سمرسیبل ولاړ ده خو موږ انویټ باندې سټارټ بټن ووهو، یعنې رن بټن ورباندې ووهو چې په انویټ کې څه شی راځي. دلته سمرسیبل هم سټارټ ده او انویټ هم سټارټ ده چې تر څو وخته چلیږي. فریکونسي ولاړه 28 29 150 پورې او UV فالټ رالو، یعنې دلته انویټ بند سولو. کله چې تاسې نوی انویټ ولګوئ نو په هغه کې به دا فالټ راځي. اوس تاسې د ښایم چې دا څه رقم تاسې باید پروګرام کړئ. PRG بټن ووهو پروګرام او دلته P0 راځي. P0 راولو، PB ته 4 ور د علامه کته رسوو، PB پکې رالو او دا انټر کوو. دا PB 04 ته رسوو، PB 04. دلته که چېرته تاسو شمسیان 14 پاتیا یې پرېږدئ، که تاسو شمسیان چېرته 18 نو دا په 90 باندې ودروئ، او که تاسو شمسیان چېرته 20 وي نو دا په 100 باندې ودروئ، او که تاسو شمسیان 22 وي نو دا په 110 ودروئ. نو موږ برق اوس کم ده 500 ولټه ده، دا موږ په 80 درو ځکه چې دلته موږ سره شمسیان نشته. موږ په دکان کې برق ورکوو، هغه برق کمیږي. د 1400 په اندازه باندې پروګرام کوو، د 1400 شمسیانو. او له هغه وروسته څخه تاسو چې باید وکړئ د شمسیانو اندازه مې در وښوله چې تاسو شمسیان څو دانې وو، تاسو باید په څو ودروئ. که تاسو 1400 په 80 ودروئ، او که 14 شمسیانو په 80 ودروئ، او که 18 په 90 ودروئ، که 20 شمسیانو په 100 ودروئ، او که 22 شمسیانو په 110 ودروئ. دا د شمسیانو اندازه شوه. او له هغه وروسته بیا سټپ راځي د PB 05. دا به خلاص کړئ. دلته ټول صفرونه دي، داسې مې له یاده ونوځي. دا باید په 50 باندې ولاړ وي. دا فریکونسي ده چې تر 500 پورې پورته شي. له هغه وروسته انویټ په وکې کوو، ډیټا انټر باندې وکې کوو او نور PB پروګرام درته ښایم. PB 4 ته ورځو، د موږ فریکونسي په څو کې ولاړ ده؟ په 80 کې ولاړ ده. او د موږ برق کوم دلته ده، کله چې انویټ سټارټ کوو موږ برق کمیږي، په دې خاطر باندې په 80 کې ورته دروو. او PB 0.5 ده، دا باید 50,000 اتمن وي. نو نوی پروګرام یې دغه غواړي، نور هېڅ شی نه غواړي. انشاءالله که څه مشکل و په ویډیو لاندې کمنټ وکړئ، معلومات یې درکوم. دا رقم ته انویټ رن کړئ او کوم موټر چې ده دا وګورئ. دا صحیح سټارټ ده. فریکونسي تاسو ته ښکارېږي په 927 کې چلیږي او د موږ کوم برق چې ده هغه تاسو ته ښکارېږي چې 380 ورته راورسېدل، یعنې کم سولو. دا نور نه بندېږي او پروګرام بالکل اوکې سولو. نو دوستانو که مې ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، سره ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل.